ثلاث مهلكات درې شیونه دي چې انسان هلاکوي او بربادوي، وثلاث منجیات او درې شیونه دي چې انسان له نجات او خلاصۍ ورکوي، وثلاث کفارات درې شیونه دي چې انسان د ګناهونو کفاره جوړیږي، او وثلاث درجات درې شیونه دي چې هغه د انسان درجې پورته کوي او درجې چوتوي. فاما المهلكات هر چې هغه درې شیونه دي چې هغه انسان هلاکوي او انسان تباه کوي، یو فشح مطاع، یو بخل دی چې سړی بخل هم کوي او په دې بخل باندې خوشحاله هم دی، دا انسان هلاکوي. دویم وهوى متبع، سړی د خپل خواهش غلام جوړ شي، خواهشاتو پسې روان شي چې خواهش ورته وایي چې دا ګناه وکړه، دا وکړه، دا پسې ستا روان یې کوي، د نفس او د خواهش د انسان تابع شي، دا انسان هلاکوي. او دریم اعجاب المرء بنفسه، خپل ځان لوی ګڼل چې یاره هر څه کې خو زه یم، زه دا نور لا څه شی دي او نور لا څوک دي او چې یم خو به زه یم، دا درې شیونه انسان هلاکوي. او اما المنجیات هر چې هغه درې شیونه دي چې هغه انسان له نجات ورکوي او انسان له خلاصۍ ورکوي. یو فالعدل فی الغضب والرضا، انصاف کول کې انسان غصه دی او کو خوشحاله دی، خو په هر ټیم کې دا د انصاف نه کار اخلي، که غصه ولې نه دی خو بیا هم دا انصاف کوي، که خوشحاله دی بیا هم دا انصاف کوي او د انصاف نه کار اخلي. یو دویم والقصد فی الفقر والغنا، میانه روي کول په غریبۍ او مالدارۍ کې، که غریبي هم درمیانه به چلیږي او که مالدارۍ هم درمیانه روي به کې، دا د انسان له نجات ورکوي. او دریم وخشیة الله فی السر والعلانیه، په پټ او په ښکاره دواړو حالتو کې د الله نه یېره کول، که خواته دې څوک شته هم د الله نه یېرېږي ګناهونه نه کوي، که خواته دې څوک نشته هم د الله نه یېرېږي، او په هر حالت کې که په مجلس کې ناست هم د الله نه یېرېږي، که ځان له یو ځای کې ناست هم د الله نه یېرېږي، د الله خشیت او د الله یېره در پکې ده، دا به تاله نجات درکړي. او اما الکفارات هر شي هغه شیونه دي چې هغه د انسان دپاره کفاره جوړېږي د ګناهونو دپاره، هغه هم درې شیونه دي. یو په انتظار الصلاة بعد الصلاة، یو د یو نفس د بل مانځه انتظار کول، دا د انسان د ګناهونو کفاره جوړیږي. د ماسپښین مې مونځ دې وکړو، بیا د مازدیګر په انتظار کې چې کله به دا مونځ راځي د مازدیګر چې زه وکړم، د مازدیګر دې وکړو، د ماښام انتظار کې، دغه شان د نورو مونځونو. دویم اسباغ الوضوء فی الصبرات، سختو یخنو کې اودسونه کول، سخت یخنۍ موسم دی او ته بیا هم په یخ اوبه دي ګرمې ورته میلاویږي، نو بیا ته په هغه کې اودس کې، نو اسباغ الوضوء فی الصبرات، په یخو یخنو کې اودس کول، دا د انسان د ګناهونو دپاره کفاره ګرځي. او دریم ونقل الاقدام الى الجماعات، جمعو ته او جماعتونو ته قدمونه اخیستل، دا د انسان د ګناهونو کفاره ګرځي. او اما الدرجات هر چې هغه درې شیونه دي چې انسان درجې پورته کوي، د انسان درجې پې اوچتېږي. یو په اطعام الطعام، په نورو خلکو باندې طعام خوړل، په غریبانانو مسکینانو فقیرانو باندې طعام خوړل. دویم افشاء السلام، په خلکو باندې سلام کول، سلام عام کول، که څوک پیژنې که نه پیژنې بس په هغې باندې سلام کول. او دریم والصلاة باللیل والناس نیام، د شپې مونځ کول په داسې حالت کې چې انسان ودرې نور خلکو دي او ته مونځونه کې او په مانځه باندې ولاړې د شپې په تهجد باندې، دا د انسان درجې چې دي دا